پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تندی تریو کړو او مخې واړو په دې خبره باندې چې هغه ړوند خواله راغی. تا څه پته ده کې دې شي چې هغه صحیح شي یا په نصیحت باندې غور وکړي او نصیحت ورلا فائدہ مند شي. کم سړی چې بے پرواهي کوي داغه طرف ته خو تو توجه کوي، حالکه که هغه صحیح نشي نو پتا باندې داغه ذمہواری ده. او څوک چې پخپلا ستا خواله په منډه منډه راځي او هغه یریږي د الله نه نت داغنه مخړوي هرگز نه. دا خو یو نصیحت دی چې د چا زلغواړي هغه دی قبول کړي. دا په داسې صحیفو کې درج دی چې هغه عزتمند دي، اوچتي مرتبه والدي، پاکیزه دي، د عزتمندو او نیکانو لیکوالو په لاسونو کې لعنت دی په انسان باندې. د حق نه څومره منکر دی. د سسیز نه الله دې پیدا کړی دی. د نطفه د یو ساس کې نه الله تعالی دې پیدا کړو، بیا د دې تقدیر مقرر کړو، بیا د دې د ژوند لار آسان کړه، بیا یې مړ کړو، قبر ته ورسوو، بیا چې کله خوښ شي نو دوباره به راځوندې کړي. هرگز نه د هغه فرض ادا نکړل د کوم چې الله دې ته حکم کړی وو. بیا د انسان لکشان خپل خوراک ته وګوري. مونږه ابو خراو بیولې، بیا مزمکا په عجیبه طریقه وشلوله، بیا مو پکې رازرغون کړي غلې او انګور او ترکاریانی او زیتون او کجوري او ګڼ ګڼ باغونه او قسمه قسم میوه او خوراکونه ستاسو د پاره او ستاسو د سارو د پاره د ژوند د سامان په تور. اخر چې کله هغه आवाज راوچت شي چې د سړي غوګونه به کان کوي، په هغه ورځ به سړي د خپل رور او د خپل مور او د خپل پلار او د خپل خزي او د خپل اولاد نه تختی. په هغه کې به په هر سړي باندې په دغه ورځ داسې وخت راځي چې هغه به د خپل ځان نه علاوه د بل هیڅ نه خبر نوي. څومره خونه به په دغه ورځ ځلیږي، خندرویا او خوشاله بوي، او په ځینو مخونو باندې به په دغه ورځ خاوري الوتلی وي او تورواله به پی راخور وي. همدا به کافران فاجران خلق وي.